نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو محترمې خویندو به ښه اوسئ. خویندو تیر درس کې موږ وویل چې یو مېرمنه باید ولې بازار ته لاړه، یعنې اسلام ترې منع کړې وه. اوس چې دی موږ وایو که چیرته یو مېرمنه غواړي بازار ته لاړه شي نو د هغې لپاره ځینې شرطونه شته دی چې په هغه شرایطو باید لومړی ځان برابر کړي او بیا دې لاړه شي. اول شرط دا دی که چیرته دا یو ښځه بازار ته ځي نو دا باید د بازار دعا حتما ولولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي هر څوک چې له کوره وځي او بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا دعا ووایي نو ملایکې ورته وایي چې دا دعا چې ده ستا لپاره کافي شوه او ته چې دی وساتل شي د هر قسم شر نه چې دی بیا به دا شخص په امن کې وي. بل دا چې که چیرته ډېر ضرورت نه وي دا مېرمنې دې هڅه وکړي چې یو نه یو د خپلو محارمو څخه سودا پسې ولیږي. نو په دې صورت کې چې دی دې ته به هېڅ رقم ستونزه نه پیدا کېږي او دا چې دی د یوې مېرمنې د ایمان نښه ده چې بې ضرورته د کور نه نه وځي. او که چیرته بیا ډېره اړتیا وه چې دا لاړه شي نو بیا د یو محرم ځان سره بوځي، مثلا پلار یا ورور یا خاوند یا بل څوک چې وي نو دا دې ځان سره بوځي. او هم نبي علیه السلام چې دی دا هم هېڅکله یې مېرمنو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې دا دې په یوازې ځان سفر وکړي، بلکې ورته ویلي دي چې لاړ دې شي خو د محرم په شتون کې. همدارنګه ځان سره دې دعا وکړي چې بیرته دا خپل کور ته په خیر سره راستنه شي چې کوم یو مشکل ورته پیښ نه شي. ښځې باید حجاب یې پوره مراعات کړی وي. بل دا چې کله ځي دا د لارې په اړخونو کې دې لاړه شي. بل مخ به یې په پوره ډول پټ وي ځکه الله تعالی مېرمنو ته د حجاب حکم کړی. همدارنګه خپلو پښو ته د جرابې او لاسونو ته د دستکشې هم واغوندي، یعنې مکمل د خپل ځان پټ کړي. کله چې په لاره کې ځي نو بې ضرورته به یو طرف ته بل طرف ته نه ګوري او نه به ځي راځي، یعنې د لارې په یو څنډه کې به ځي ښه په ارامۍ سره. بل دا چې وایي هر څه چې غواړي چې بازار کې واخلي نو هغه دې ځان سره ولیکي، یعنې یو لیست دې ځان سره برابر کړي تر څو داسې نه چې کوم شی دې هېر شي او دې ته دوباره تلو لپاره اړتیا پیدا شي. او کوم ځای چې خالي هلته څوک نه وي هغې ځای ته دې مه ځي. بل داسې پایزار به نه په پښو کوئ چې هغه غږ لري او نور خلک ورته متوجه کېږي. عطر به نه کاروئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي هره ښځه چې دی عطر یې وکارول او دا د کوم یو نامحرمه شخص تر څنګ تېره شي او د دې هغه د عطرو بوی چې دی دا نامحرمه شخص یې حس کړي نو نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښځه چې ده دا زناکاره ده. بل دا چې هغه کوم دوکاندار نه چې سودا کوي هغې سره دې په نرم آواز خبرې نه کوي ځکه الله تعالی فرمایي فلا تخضعن بالقول وایي تاسو چې دی د نامحرم په مخ کې چې دی په نرمښت خبرې مه کوئ. او که چیرته ښار کې کومه بې حجابه ښځه وګوري او د نصیحت امکان ورته وي نو هغې ښځې ته د نصیحت وکړي چې یعنې خورې بې حجابي مه کوه دا ښه کار نه دی او داسې خبرې. بل دا چې که چیرته دا په ټکسي کې ځي یا رکشه کې چش کې ځي نو یوازې دې نه ځي، یعنې یو شخص باید دې سره وي. کوم حجاب چې د دې پر تن وي نو هغه باید نری نه وي او نه لنډ او تنګ وي، د داسې حجابونو نه دې ډډه وکړي. بل دا چې کله کومه سودا دې اخیستې نو هغه دې بېرته دوباره د دوکاندار ته نه ورکوي چې بیا ورشي بیا ورته زاري کوي چې دا بېرته مانه واخله، دا کار دې هېڅکله هم نه کوي. د لمونځ په وخت کې باید هېڅکله هم بازار ته لاړ نه شي. بل کله چې ډېر بیروبار وي نو باید لاړ نه شي بازار ته.
بل کله چې بازار ته ځي باید غیر ضروري شیان وانخلي چې ضرورت ورته نه لري هغه واخلي ځکه چې دا اسراف دی. همدارنګه اخوا دېخوا بې ځایه به نه ګوري ځکه الله تعالی مؤمنه ښځو ته امر کړی دی چې خپلې سترګې ټیټې وساتي. همدارنګه کله چې بازار ته ځي نو د داسې یو ملګرو سره دې نه ځي چې هغوی بې پروا وي او داسې وي چې له دین څخه لرې. باید هغه کوم ښه ملګري چې لري د هغوی سره د یو ځای لاړ شي. او مخکې هم یادونه شوه اوس بیا راغلي دي چې کله ووځي د کور نه باید د کور وتلو دعا ووایي او کله چې بېرته ننوځي نو د ننوتلو دعا دې ووایي. که چېرته په دې شرطونو باندې څوک برابر وي نو بیا چې دی دې ته هېڅ مشکل ورته نشته چې دا بیا لاړی شي بازار ته. په دې هیله تاسو خویندې یعنې بازار نه خو هېڅوک هم په اسان نه منع کېږي خو چې کله ځي نو دا شرطونه دې په خپل ځان عملي کړي. ومن الله التوفیق.